زه چې کوم ځای کې ولاړم دا د چک ولسوالۍ ده. زه اوس په پاخه سړک کې ولاړ یم. زما تر شا چې دا یعنې زه چې که 2 قدمه شاته لاړ شم نو دا خامه ده. خبره خو داسې وه چې هغه ځایونه جنګونه نه وو، جهاد نه وو کې زموږ په منطقه کې جهاد و او هغه و ټکټوک و، قدرت نه وو چې څوک سړک جوړ کړو. اوس فضل د خدای د امارات راغلی، هېڅ مشکل نشته، امن او امنیت دی. شپه ورځ خلک ګرځي، نه انجینر ته څوک څه وایي نه بل ته، نور کومک هم ورسره کو د ولس. هغه سړک چې دا د جلګې پر ځای دغه ځای پورې پوخ ده او د دې څخه دا ټول خامه ده. وایي اکثریته کورونه سره ډېر ورسره په تکلیف کې ځکه ګرد و غبار اوسي. دا رښتیا ده او که نه دا خپل نظریت مثلا دا رښتیا ده چې داسې دوړې او باد او باران او هغه داسې دی. موږ کله ته په عذاب دی چې ورکه ولس ته په عذاب دی، ځکه چې دا پوخ شي موږ ډېر خوشحاله یو. د امارات نه خوشحاله یو چې دغه سړک ورته پوخ کړو، خدای دې همت ورکړو. بند هم ډک دی، باید پاک شي. دلته یو فابریکه وه د بند چک، پاک کړنګه ده وروره، سیمان کش دستن یې ولاړې دي، برق نشته، هواره پرته ده، نور تعمیر یې هغه یې وړنګ شو، اوس هېڅ هغه نشته دی چې خلکو هغه تمه تش کېدلې دا به څخلي شي، خو خدای دې وکړو چې جوړه شي په خیر. بند چک هم چې دا ډېر یو تفریح ځای ده. پخوا داسې و چې وایي د بند چک څخه حتی کابله پورې برق ورکول، هغه وخت یادېږي؟ همین په یاد کېږي د دوی داسې برق کابل ته ورکوه، سم برق و فابریکه و، شپه ورځ موږ هر څه کارونه پرې کړل او ګرمي کالي هر څه هم پرې کړل. اوس خپله دغه بند هم چې دا برق نه لري، د بند هم دی برق نه لري، دغه دروازه به چې په هغه پورته کولې برق، اوس پنډل یې پورته کوو، ډېر مشکلات یې اوس. هغه لورې د هېواد د باکوس لور ده چې په لنګر کې موټر ورته ویږي، یوه همدغه لور ده چې داسې کټ شوې ده ولسوالۍ باندې سیسیاو ته سیاو نه همداسې جلګې لورې ته ځي. دغه لاره که دغه لاره؟ نه دغه لوره ده، داسې ولسوالۍ باندې کټ شوې. اوس چې پخېږي فعلا دغه لور ده، داسې په سیواکه، په رابان او داسې په سیاو په ګوډه داسې جلګې پورې رسېږي. یعنې دغه لاره هم چې تللی ده سیاو ته تللی، هغې ته جلګې ته تللی، دا لاره هم تللی؟ دا هم تللی، یوه کوزه ده په لنګر کې تاو شوې ده، هغه هم جلګې ته تللی، په ګاوکوش باندې اوړي. جلګې داسې کیسه ده، د شپې په 2 بجو باندې د جلګې موټر لټېږي، بس د 2 بجو نه چې وخته شولې بیا سېږي، موټر نه پیدا کېږي، کابل ته لاړ شي، سي به په یو ته چکه پورې په بل موټر رسېږي، در بس یا به پاره موټر سکیل پر شوي ځان ورسوي چک ولسوالۍ ته، پس چک ولسوالۍ نه د شپې د ورځې موټر ځي کابل ته. سلامونه دوستانو، خدای دې چې روغ جوړ اوسئ. زه عطاالله وردګ یم، یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو د نن چوپړ کې حاضر یم. زه چې کوم ځای کې ولاړم دا د چک ولسوالۍ ده او زما تر شا ګورئ لیکلي چک ولسوالۍ مقام. نو تر دغه ځای پورې چې زه ولاړم دا زه اوس په پاخه سړک کې ولاړ یم. زما تر شا چې دا یعنې زه چې که 2 قدمه شاته لاړ شم نو دا خامه ده. د دغه ځای نه وروسته د
تر نور مکمل نو جلګي ولسوالۍ پورې ونیسه ټول خمه ده. په دې وروستیو کې چې هغه 80 کیلومتره سړک پخېږي د دغه ځای نه به شروع کېږي چې انشاءالله تر جلګي پورې به ځي هغه سړک به پخېږي. دوستانو موږ سره پاتې شئ، ځینو دوستان زه هم غږېږو د کوم ستونزې چې وې او اوس چې سړک پخېږي څومره خوشحال دي تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه راغلی یم چک ولسوالۍ ته. لکه څنګه چې معلومات دا دی چې 80 کیلومتره سړک به پخېږي. د هغه منطقه ده چې تر دغه ځای پورې سړک پوخ شوی د باندې چک د ولسوالۍ پورې. دې خوا چې دا تر جلګي پورې چې دا ټول سړک خام ده. نور معلومات به موږ ته وروجانه کې وروجانه سړی مې شي. خوشحاله اوسې، الله دې عزت وکړي. خیر اوسې. اول دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زه محمد ما ته محسن پرېږده. د چک ولسوالۍ د پناه کلي اوسېدونکی یم. دا سړک د ولس پورې پوخ شوی دی، 2 کلي اوسېدونکی یم. معلومات خو دا دی چې دولت ویلي چې 80 کیلومتره سړک منظوري راغلی چې هغه به پوخ شي د چک ولسوالۍ تر جلګي ولسوالۍ پورې. موږ چې د دغه ځای پورې سړک پوخ ده او دې خوا چې سړک خام ده. دغه سړک پخېږي او که بل سړک؟ نه، دغه پورته سړک پخېږي د دغو د پورته د جلګي ولسوالۍ پورې. دغه سړک 80 کیلومتره دی چې د جلګي ولسوالۍ پورې رسېږي. جلګي ولسوالۍ پورې. جلګي ته چې موږ مخکې هم راغلي وو 2 نورې لارې هم دي چې هغه ورته نه پوهېږم چې هغه نوم څه وایي. 2 نورې لارې هغه لارې دي، یوه د ګاوکوس لار ده چې په لنګر کې موټر ورته ویږي، یوه همدغه لار ده چې داسې کټ شوې ده ولسوالۍ باندې سیسیاب ته سیاب نه همداسې جلګي لارې ته ځي. دغه لاره که دغه لاره؟ نه، دغه لاره ده داسې ولسوالۍ باندې کټ شوې. په اوس چې پخېږي فعلا دغه لار ده داسې په سیواکه په رابان او داسې په سیاو په ګوډه داسې جلګې پورې رسېږي. یعنې دغه لاره هم چې تللی ده سیاو ته تللی هغې ته جلګې ته تللی دا لاره هم تللی؟ دا هم تللی، یوه کوزه ده په لنګر کې تاو شوې ده، هغه هم جلګې ته تللی په ګاوکوش باندې اوړي. موږ چې مخکې راغلي وو فکر کوم چې هغسې لاړې هماغه د خرابه لاره لنګر کې هغه ده تاویږي د پاخه سړک نه ټوله خامه ده ته جلګې ولسوالۍ پورې. هغه هم داسې ده چې یو سهار به چې یو وخت به موټر ځي هماغسې ده. جلګې داسې کیسه ده د شپې په 2 بجو باندې د جلګې موټر لټېږي، پس د 2 بجو نه چې وخته شولې بیا سېږي ځه موټر نه پیدا کېږي، کابل ته لاړ شي. سي به په یو ته چکه پورې په بل موټر رسېدار بس یا به پاره موټر سکیل پر شوي ځان ورسوي چک ولسوالۍ ته، پس چک ولسوالۍ نه د شپې د ورځې موټر ځي کابل ته. بلکل بلکل همدغه. دغه وروسته د سیدآباد ولسوالۍ څخه ډېر نفوس چې ژوند کوي هغه په چک ولسوالۍ کې دي. نو ورور چې اشاره وکړه زه چې کله جلګۍ ته ځم یو خاطره قصه وکړم درته، اجازه خو ده؟ زه چې کله جلګۍ ولسوالۍ ته لومړي ځل لپاره تللی یم نو کله چې هلته سفر وکړو موږ ورسېدو جلګۍ ولسوالۍ ته نو هلته مې رښتیا خبرې زړه راتنګ شو. زړه راتنګ شوم چې ځو بیا هغه استاد ویلې چې 3 بجې به استاد به د قید کې کوشت راځم حران کوم راوباسم دي هماغسې وکړو 3 بجې مو ما سره قید بیا همداسې کیسه ده چې 3 بجو نه خطا وتلی نو بیا موټر نه پیدا کېږي او چې سړک پوخ شي نو بیخي انشاءالله ډېره کمه لار ده. ټول خلک به بس په امن وي. د دوړو نه همدغه خواته ولدا زړي دي ګوره داسته وګوره دا سایلبین رسېده دي د اختر په هغه باندې پورته بېچارهګان ډېر سخت په تنګ یو دا کورونه ډېر په تنګ دي. خو دې دا کورو کې یو دوړې دي حال دی بس نو داسې کیسه ده. که چېرته دغه اوس دغه سړک هم پوخ شي دغه موږ څه ګورو چې د موټر روان دي تاسو دوستانو ګورئ د دې په څنګ کې چې یو د وردګ ولایت کې ډېر مشهوره ځای د بند چک ورته وایي چې دې وختونو کې اکثریت خلک راځي د چکر لپاره په دې اوس دلته دا هم په هماغه لاره تللی ده. که چېرته د سړک هم پوخ شي نو هغه بند لپاره هم ښه ده او د جلګۍ ولسوالۍ لپاره هم. نو دوستانو خبره خو دا ده چې دا سړک باید مخکې پخ شوی و. کله کله موږ هغه نیوکې په ځان هم باید وکړو ځکه چې هغه 2 ګوتې پردۍ ته نیسي او 3 ځان ته. نو وردګ چې دونه اکثریت انجینران هم دي ډاکټران هم دي دا سړکونه دا وطن باید پخوا مخکې جوړ شوی و. نو دوستانو موږ سره پاتې شئ ښایسته ښایسته انځورونه وګورئ تر پای پورې وګورئ او خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ. خیر اوسې وروره خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ.
دا ځل راغلی یم وردګ ولایت بند چک سیمې ته. نو زما تر شا ګورئ دا د بند چک ده چې دا ځای خورا مشهوره ده په همدغه بند باندې. نو د خیر سره د دغه په سر کې چې و د دولت لخوا نه کوم پخوا چې کوم هوټل و هغه وران شوی و او دلته به هغه بېرته جوړېږي. او بله خبره دا ده چې هغه 80 کیلومتره سړک چې د جلګې ولسوالۍ او د بند چک جوړېده هغه په دغه ساحه باندې جوړېږي چې دغه ولسوالۍ سره د چک د لارې د جلګې ولسوالۍ د امیرداد ولسوالۍ سره وصل کېږي او انشاءالله د وردګ ولایت د امیرداد او د چک هغه ښکلاګانې به یو په لسو سي ځکه چې دغلته بند ته تر بنده پورې 1 کیلومتر سړک هم خام او وروسته د دې به نو د خیر سره وطن ښکلی ده، وطن به مو نوره هم ښکلی شي. او د جلګې ولسوالۍ د هغه خلکو هغه ارمان هم پوره شو چې 80 کیلومتره سړک به د خیره تر ولسوالیه پورې او تر وصل تر نورو هغه سیمو پورې رسیږي چې د خیر سره وطن به آبادېږي او خلک به مخکې چا کومې ستونزې درلودلې هغه به انشاءالله تر یو حده پورې حل شي. چک ولسوالۍ کې سو آی صاحب ما سره ولاړ ته نو کومې ستونزې چې دې مخکې درلودلې او اوس چې سړک پخېږي هغې په اړه به موږ ته خپلې خبرې وکړي. آی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. ښه انشاءالله جوړ په خیر یې. دغه لیدونکو ته که اول یو ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه جانداد بابا کلي اوسېدونکی د چک د ولسوالۍ. جانداد کاکا دغه سړک چې ده د جلګې پر ضد دغه ځای پورې پوخ ده او د دې څخه دا ټول خامه ده وایي اکثریته کورونه سره ډېر ورسره په تکلیف کې ځکه ګرد و غبار اوسي. دا رښتیا ده او که نه دا خپل نظریت مثلا دا رښتیا ده چې داسې دوړې او باد او باران او هغه داسې دی موږ کلی ته په عذاب دی چې ورکه ولس ته په عذاب دی ځکه چې دا پوخ شي موږ ډېر خوشحاله یو د امارت نه خوشحاله یو چې دغه سړک ورته پوخ کا خدای دې همت ورکا چې دا سړک موږ ته پوخ کا زوتی مریض بل دا به ټول راحت وي فضل د خدای دی. منظوري خو راغلی چې 80 کیلومتره به دغه سړک به پخېږي. څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یې او ډېر خوشحاله یې. هر څه چې کې هغه وي موږ ورته حاضر آماده هېڅ مشکل نشته کې څوک یې مانع نه دي وروره. موږ د سړک طرفدار یو ځکه چې ابادي کې موږ ډېر خوشحاله یو. بلکل دا چې دا د یاسر صاحب وطن هم ورته وایي که نه همدغه ځای ده. هغه بیا د کوم کلي ده؟ هغه یاسر صاحب مړ وي خدای دې وبخښي که ژوندی وي خدای دې په خیر راولي. هغه بمبایي د کلي دی او ډېر جهادي سړی و که بچیان یې زېږولي ښه ژوند یې دی ښه خانداني سړی دی. دغه په نورو ولایتونو کې چې ګورې ته شاید تللی هم اوسې سفرونه دې هم کړي اوسې ګرځېدلی به هم اوسې هغه حتی تر کوڅې پخې شوي دي. نو زمونږ وردګو چې دی اکثریته کادران هم لري انجینران هم لري تکړه خلک هم لري. دغه سړک که پخوا پاخه شوی و څومره به سهولت کېده دغه په اړه که راته خبره خو داسې وه چې هغه ځایونه جنګونه نه وو جهاد نه و کې زموږ په منطقه کې جهاد و او هغه و ټکټوک و قدرت نه و چې څوک سړک جوړ کړو. اوس فضل د خدای د امارات راغلی هېڅ مشکل نشته امن او امنیت دی. شپه ورځ خلک ګرځي نه انجینر ته څوک څه وایي نه بل ته نور کومک هم ورسره کو د ولس. بلکل خوشحاله اوسئ. آی صاحب دغه سړک په نشتون کې چې تاسو مثال دونه وزارو دی اوس سړک پخېږي بل کومه اساسي ستونزه تاسو لرئ؟ موږ خو اساسي ستونزه دا لرو چې د بند هم ډک دی باید پاک شي او نور د پلچک ملچک او هغه شي نور هېڅ مشکل نه لري انشاءالله رحمان. دلته یو فابریکه وه د باندې چک پاک کړنګه ده وروره سیمان کشت ستن یې ولاړې دي برق نشته هواره پرته ده نور تعمیر یې و هغه یې وړنګ شو اوس هېڅ مشکل هغه نشته دی چې خلکو هغه تمه تش کېدلې دا به څخلی شي خو خدای دې وکړه چې جوړه شي په خیر. بلکل دغه بند چک هم چې دا ډېر یو تفریح ځای ده پخوا داسې و چې وایي د بند چک څخه حتی کابله پورې برق ورکول هغه وخت یادېږي؟ همین په یاد کې د دو برق کابل ته ورکوه سم برق و فابریکه و شپه ورځ موږ هر څه کارونه پې کړل او ګرمي کالي هر څه هم پې کړل
اوس اوس خپله دغه بند هم چې د برق نه لري زه د باند هم دی برق نه لري دغه دروازه به چې په هغه پورته کولی برق اوس په انډل یې پورته کوو ډېر مشکلات دي اوس انشاءالله اوسئ صاحب سلامت اوسئ موږ به انشاءالله ستا دا غږ ورسوو دوستانو دا وه هسې مهربان تللی شي دوستانو زه تاسو هغه د سړک هغه وضعیت ولید چې خام سړک و او خلک ډېرې ستونزې سره مخامخ وو تر بیا چې زه عطاالله وردګ خلافدارۍ څخه ستاسو په نن چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بکون کې الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ